اوزون طبقه یا اوزون لیر د ځمکې د اتموسفیر یوه برخه ده چې په سټراتوسفیر برخه کې موقعیت لري. د ځمکې له سطحې څخه له 10 تر 10 کیلومترو پورې پورته واقع شوې ده. د اوزون طبقه ډیره مهمه وظیفه ترسره کوي. د لمر مضره وړانګې یا د لمر په روښنایي کې چې کومې مضره وړانګې شعاوې شتون لري هغه تصفیه کوي او وروسته د لمر وړانګې تر ځمکې رالیږدوي. که چیرته په لمر کې مضره شعاوې د یووي شعاوې UVC او UVB شعاوې ځمکې ته راورسیږي، دا شعاوې په ځمکه کې پر انسانانو، په بحر کې په بحري ژویو او همدارنګه په ټولو نباتاتو باندې دا ډیر بد تاثیر درلودلی شي. CFCS کیمیاوي مواد چې په یخچالونو او همدارنګه په ځینو